تاسو بنواسوب ثاني اثنين هغه د هجرت د ورځې د غار ثور ملګری حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ابن حبان په خپل صحیح کې چې د احادیث یو معتمد کتاب دی د عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل کوم وخت چې د احد په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه خلق لاړه زه اول هغه څوک وم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته می ځان ورساوه. د لری می یو سړی ولیدي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتلو د پاره جنگ کاوه. ما وویل کن طلحه یعنی دابه الحبی. زلا نو مرسیدلی چې عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه په سره ورسیدي. هغه داسې راځغستل لکه مرغه چې را په هوا سوی وي ترڅو تر ما پورې را ورسیدي. موږ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسیدو ومولیده چې طلحه رضی الله تعالی عنه د هغه و حضور ته زخمی پروت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د ورور کومک مو وکي چې هغه د مرګ په حالت کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سر داسې وهل سوی وو چې د خول دوه حلقې یا دندانې په سر نه وتلی وي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر او خولې څخه ویني را بهیږي. اصحاب کرام غواړي چې دغه ویني ودروي. دغه مقصد د پاره باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه هغه د اوسپنې خول استسي مګر دغه خول نه استکېدي ځکه د زنجیرانو حلقې د سر په هډو کې ننوتلې دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وايي زه ورته سوم چې دغه دوه حلقې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه راوکاږم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ راتول د الله روی می دروړی دی یا ابا بکر ما پرېږده چې راوکاږم. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وايي بیا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ دغه حلقه په غاښ ونیول څو د حلقې د راایستلو سره د ابو عبیده غاښ هم ووتی. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وايي زه ورغلم چې دغه بل حلقه را وباسم. ابو عبیده بیا راتول یا ابا بکر د الله روی می دروړی دی ما پرېږده چې راوې باسم. بیا یې دغه بل حلقه په غاښ ونیول او قرار یې شورول ترڅو چې هغه هم په ډیر احتیاط سره راوکشه او د هغې د راایستلو سره د ابو عبیده بل غاښ هم ووتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې د ورور کومک مو وکړي چې د مرګ په حالت کې دی. موږ وطلحه ته ورغلو د هغه په علاج مشغول سو ومولیده چې هغه 19 ځای زخمی شوی وو چې دا په دغه ورځ د طلحه رضی الله تعالی عنہ پر ډیر همت او شجاعت دلالت کوي چې تر کومه اندازې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دفاع کول. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه د خول د زنجیر دندانې وېستل شوې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه ویني بهیدل شروع شو. فواره غوندي ویني را بهیږي. اوس بیا صحابه کرام کوشش کوي چې دغه د وینو بهیدل بند کړي مګر ویني نه دریږي. څو په اخر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و دغه ځای ته راغله. هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه زخم کې یو ټکر کښېښاوه خو وینو هغه ټکر راوېستي ویني بهیږي او نه دریږي. صحابه کرام دغه زخم څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر بیریږي او ورختا دي. بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د بوریا یو ټوټه وسوځل. بیا یې دغه سوځل سوي بوریا تودې ایره په دغه زخم کې واچولې او زخم یې په ډک کړ. دغه ایرو په واسطه هغه ویني بند شوه. ورون د اسلام د نشرولو او رسولو د پاره زموږ د حبيب سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حال وو. اسلام تر موږ په اساني او به تکلیفه نه دی را رسیدلی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه رانیولې دا تر اصحاب کرامو پورې حتی علماء کرامو د اسلام پر رسولو او ساتلو کې په هر وخت کې تر اندازې زیات تکالیف ګاللي او قبول کړي دي. خو بدبختانه موږ په ډیره اساني سره اسلام هیرو. د کفر عاداتو او رسوماتو ته په خپل ژوند کې ځای ورکو او ورځ په ورځ په ذلت اخته کیږو. تاسو ته د مسلمانانو د ذلت سبب معلومیږي؟
ولی مو دغه حال دی. په دغه باره کې لږ فکر وکړئ. خیر، په دغه تکلیفي لحظو کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو ډله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راورسېده او پر راټول شو، چې د هغې جملې څخه ابو دجانه، مصعب ابن عمیر، علي ابن ابي طالب، سهل ابن حنیف، د ابي سعید الخدری پلار، مالک ابن سنان، ام عماره چې نوم یې نصیبه بنت کعب دی، قتاده ابن نعمان، عمر ابن الخطاب، حاطب ابن ابي بلتعه، سهل ابن حنيف او ابو طلحه. ورونو ودغه دوه نومو ته متوجه سي، یو طلحه ابن عبید الله دی چې مهاجر او قریش دی، او بل ابو طلحه دی چې د انصارو څخه دی. خیر، لکه څنګه چې په هر لحظه کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو شمیر زیاتېدی، د غرنګ هجوم او حمله پر مسلمانانو زیاتېدلې. څو دغه حملو په جریان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویوته د هغه غارو ولودي چې ابو عامر الفاسق دغه مقصد د پاره کیندلی و، زنګون یې کاتسو او په غار کې غزار سو. خو علي رضی الله تعالی عنہ تر لاس ونیوي او طلحه ابن عبید الله غیش پر راوګرځول، راپورته یې کړ. نافع ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ وایي چې د مهاجرینو د یو نفر څخه می واورېده چې ویل به زه د احد و جنگ ته حاضر شوی وم، ومې لیده چې د هر طرفه څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غشي اوري، خو دغه ټوله د علیه الصلاة والسلام څخه ګرځول کېده. دغه غشي چا ځنې ګرځول؟ د علیه الصلاة والسلام اصحاب کرامو په سپرو او په خپل ځانو ځنې ګرځول. بیا هم نافع رضی الله تعالی عنہ وای عبد الله ابن شهاب الزهري کافر می ولیدي چې د احد په ورځ ویل محمد را وشوي، کله ژوندۍ پاتې سو باید زه ووجل سم. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوه بغل یا څنګه ته ولاړو او هیڅوک هم نو ور سره. بانو صفوان پر دغه ورته په قهر سو چې محمد دی یوازې او تنها و څنګه ته ولاړو او تا و نه وه. د ویل والله ما نه لیدي. او بیا یې وویل زه په الله سره قسم یادوم چې دی صلی الله علیه و آله وسلم زموږ څخه منع کړ سوی دی، یعنی موږ نشو ورسېدلای، ځکه موږ څلور نفره چې جنگ ته راوتلو موږ دا عهد او وعده سره کړی و چې دی علیه الصلاة والسلام به وژنو، خو په موږ کې یو ته هم دا موقع نسو برابره یا یو هم دغه کار و نه کولای سوای. ورونو د احد په ورځ مسلمانانو ډېر عجیبه او نادره قهرمانی او قربانی ښکارا کړې چې په تاریخ کې یې مثل نه لیدل کیږي. اوس چې کفار د اصحاب کرامو د سختو حملو او قوي دفاع په سبب شاته ولاړه، د تور واری او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نو رسیږي، نو یې د هغه ځای څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غشو وارونه شروع کړ او په غشو یې ولي. ابو طلحه الانصاري رضی الله تعالی عنہ هم دشمنان په غشو وشتل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تر شا ولاړو. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ بخپل ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره سپر او دیوال کاوه، خپل ځان او زګر به د دې لپاره لوړ کړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن د غشو څخه وساتل سي. انس رضی الله تعالی عنہ وايي کوم وخت چې د احد په ورځ خلقو شکست وخوړی او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بلاړه، ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د علیه الصلاة والسلام ومخته ولاړو او د صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپل سپر او زګر سره د دشمن د غشو څخه ساتي. ابو طلحه چې په غشو وشتلو کې ډیر ماهر وو او لندې په ډیر قوت سره کشول، په دغه ورځ یې درې یا درې لندې مات کړې. هر څوک چې په دغه منطقه کې تیرېده او غشي ورڅخه و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل غشي دی او ابو طلحه تکشر. انس رضی الله تعالی عنہ وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د تر شاور پورته سو په غشي په سبا کتل چې چیرې او پر چا مشلی. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ورته ویل بأبي انت و امي، زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، م پورته کېږه چې د دشمنانو یو غشي در باندې ونه مشلی، زما ژوند ستا تر ژوند قربان وي. رواه البخاري. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته ولاړو لکه غیر چې پراګرځولې وي او خپل شایه د دشمنانو وغشته سپر کړي و د پر شا غشي مشتل خود د ځای څخه حرکت نکاوه ابو حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه په عتبه ابن ابي وقاص پسیسو هغه عتبه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غاښه ورمات کړی وو هغه داسې په قوت په تور ووهه چې سره په حواسو که څه هم سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دغه عتبه ابن ابي وقاص د وجلو د پاره چې د ورور وو ډیر کوشش وکړي خو د هغه وجل د حاطب رضی الله تعالی عنه په نصیب و او هغه ووجي سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنه چې یو مشهور وشتونکی وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر مرګ بیعت وکړي او بیا د مشرکانو په شړلو او لری کولو کې کامیاب حصہ واخیسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ورځ په خپل په غشو وشتل کول د قتاده ابن نعمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لندي تر هغو غشو وشتل چې د لندي اړخونه مات شو او بیا نو دغه ماته لندي قتاده ابن نعمان واخیسته او تر اخره ورسره و د احد په ورځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ډیر شدید جنگ وکړي حتی په خلو کې ووهل سو او غاښونه یې ووتل او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د احد په ورځ تر 60 ځای زیات زخمی سو چې ځینې زخمونه په پښه کې و او په هغه پښه ګوډ سو د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه پلار مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر د زخم څخه ویني په خلص به شلې ترڅو چې زخم یې د وینو څخه ورپاک یو چا ورته ول دغه ویني توکه د ویل یا والله هیڅ کله به تو نکم او بیا ولاړ سو په جنگ شروع وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که څوک غواړي چې د جنت د خلقو څخه و یو چاته وګوري نو دغه مالک ابن سنان ته وګوري او بیا شهید ووجل سو ام عماره رضی الله تعالی عنها چې نوم یې نصیبه بنت کعب دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته تر پلاس ولاړه او ابن قمعه ملعون یې نه پرېښاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتیر سي شزه ده په تور سره جنگ کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د احد په ورځ چې به مې هرې خواته وکتل ام عماره به مې لیده چې زما د حفاظت او ساتنې د پاره جنگ کاوه ام عماره رضی الله تعالی عنها د ابن قمعه د طرفه پر اوجه ډیره سخته په تور ووهل سو چې ډیر لوی زخم یې پکښې جوړ کړي او تر کومه وخت چې ژوندۍ و دغه زخم څخه په تکلیف و خو دغه زخم سره سره یې جنگ کاوه ډیر رضی الله تعالی عنها هم پر ابن قمعه د توري څو واره وکړه مګر څنګه چې هغه دوی زغري سر پر سر اغوستي وي تاثیر نه پر کاوه ام عماره رضی الله تعالی عنها د جنگ تر اخره د هغه خپل زخم سره جنگ کاوه څو نور هم 12 ځای زخمی سو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه په اسلام کې اول سفر او هغه چې د مدینه منوره ډیرو خلقو حتی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د پر لاس ایمان راوړی دی په ډیره مړانه او همت سره جنگ کاوه د ابن قمعه او د هغه د ملګرو حمله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفع کوله تاسو ته معلومه ده چې د مسلمانانو بیرغ هم د دسخو هغه هم په دغه بد حالت کې یوازې سو تر دغه وخت پورې د مسلمانانو بیرغ لوړ ولاړ دی کفارو پر استلاس کوم چې بیرغ په نیولې وو ووهه راستلاس ور پرې کړی رضی الله تعالی عنہ بیرغ په چپلاس ونیوي او د کفارو په مخ کې ثابت او قائم ودرېدی ترڅو چې چپلاس هم پریسو بیانو پر بیرغ پریوتی په غاړه او زګر نیولې دي نه غواړي چې د اسلام بیرغ کښته سي ترڅو چې ووجل سو او هغه څوک چې مصعب رضی الله تعالی عنہ یې په شهادت ورساوه هغه ابن قمعه لعنو او د ابن قمعه داخل سو چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووجي ځکه مصعب رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په رنگ او چهره کې مشابهت درلودي
نو ابن قمعه ډیر ژر د مشرکانو طرف ته ولاړی او هلته ناری کړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجل سو او ما ووجي دغه ناره او اعلان څو دقیقې نوې تیر شوی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجل کېدو خبر په مشرکانو او مسلمانانو کې نشر سو دا نو هغه نازک حالت وو چې هغه محاصره سو مسلمانانو کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نو بالکل حواس بایلول معنویات ضعیف سو د دوی په سپو کې استراب او ګډوډي پیښ شو مګر بیا هم دغه ناره او اعلان تر یو اندازې د مشرکانو هجوم او حمله کم کړي ځکه دوی دا فکر کاوه چې موږ د خپل مقصد په حاصلولو کې کامیاب شو نو د کفارو ډیر نفر د هغه وجل سو کسانو د پزو او غژو په پرې کولو مشغول شو مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم د خپل هغه لږو اصحابو په ملګرتیا و جنگ ته دوام ورکړي او مسلمانان د هغه اضطراب د حالت څخه وېستل هغه داسې کوم وخت چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ شهید کړ سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو بیرغ وعلي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي علي رضی الله تعالی عنہ ډیر شدید جنگ کاوه او هغه نور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پات اصحاب کرامو هم داسې نادره او به مثله قهرمانی ښکارا کړې چې هم یې جنگ کاوه هم دفاع په دغه حالت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای شوی چې د هغه محاصره سوي لشکر و طرف ته ورسي هلته چې ورنږدې سو اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وپیژندي هغه کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نو یې په لوړ आवाज سره ناره کړه یا معشر المسلمین زیری درکوم رسول الله دغه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره ورته وکړه چې چپسه دا د دې لپاره چې مشرکان د علیه الصلاۃ والسلام په ځای نس خبر مګر بیا هم دغه ځخ د مسلمانانو تر غوږو پورې ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رجوع کولو هڅه کول سو د اصحاب کرامو څخه دیرش نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا جمع او سره یو ځای سو پس له دغه یو ځای کېدو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غره و یو ویلوړی ته منظم پر شاتک شروع کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو د هجوم او حملو په مابین کې قرار د غره پر طرف ځي مسلمانان هم جنگ کوي هم دفاع کوي هم د غره و طرف ته ځي مشرکانو خپل هجوم او حمله شدید کړي نه غواړي چې مسلمانان غره ته ځنی وخیږي خو د اسلام د قهرمانانو په مقابل کې ضعیف وسو په دغه وخت کې د مشرکانو د سپرو څخه یو نفر چې نوم یې عثمان ابن عبد الله ابن المغیره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورده مخسو او ویل یې کله ژوندۍ پاتې سي زباید ووجل سم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقابله د پاره ځان آماده کړي مګر الهي کارونه دي د عثمان آس و یو کندي یا غار ته ولويدي په دغه وخت کې حارث ابن صمه رضی الله تعالی عنہ پر پښه تور ووه او پښه ور پریکړه بیا یې حمله پر وکړه او عثمان یې ووجي د هغه اسلحه یې واخیسته او برته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری سو په دغه وخت کې د مشرکانو یو بل سپور چې عبد الله ابن جابر نومېدی پر حارث ابن صمه رضی الله تعالی عنہ حمله وکړه پر اوجه په تور ووه او حارث یې زخمی کړ تر داسې اندازې زخمی سو چې مسلمانانو ورسره واخیستي مګر ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ هغه د سره د شمال خاوند هغه جنگي پهلوان او قهرمان پر عبد الله ابن جابر حمله وکړه د توري داسې واره پر وکی چې د جابر سر د هغه واره سره په حواس دغه ترخه جنگ په مابین کې پر مسلمانانو د خوب پریشانی راغله ټول په یو ور داسې سو لکه بدچسي الله عزوجل هم په قران مجید کې دغه د خوب او پریشانی ته اشاره کوي او د سوره آل عمران په 153 نمبر آیات کې فرمایي ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني بیا الله جل جلاله پس له دغه غم پر تاسو بیغمی نازل کړ د خوب پریشانی چې وډل ستاسو څخه لاندې کړ دا هغه کسان و چې په حق سره مؤمنان و
ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ وایي زه د هغو کسانو څخه وم چې د احد په ورځ د خوب پریشانی یوړم حتی څو واره مې د لاس څخه توره ولوېده دا به ولوېده ما به راپورته کړه دا به ولوېده ما به راپورته کړه په دغه همت او شجاعت سره دغه ډله په منظم انسحاب یا پر شاتلو د غره ویویل وړي ته وختل او اوس چې د مسلمانانو بیرغ د علی رضی الله تعالی عنہ څخه دی او نور مسلمانان خپل بیرغ ویني چې د غره پر دغه حصہ ولاړ دي نو پاته لشکر هم په قرار سره دغه د امان ځای ته ځان ورساوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په غره کې یو ځای شو د خالد ابن ولید د جنگ پوهی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پوهی او عبقریت په مقابل کې ناکام شو ځکه لاسته شي نه ورغلی ابن اسحاق رحمه الله وايي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غره ویل وړي ته وختي ابي ابن خلف کافر پر یو آس پور وو چې دغه آس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې تربیه کاوه او هر وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لار تیرېدی ابي ابن خلف به ورته ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ودغه آس ته وګوره چې هر ورځ واښه ورکوم او جواری په خورم په والله په دغه آس به مړکم یعنی زه به پر سپور یم تا به مړکم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په جواب کې ورته ویل یا بلکې زه به مړکم ان شاء الله نو اوس ابي پر هغه آس پور دی او ټوله بدن یې په اوسپنه پوښلې دي سر زګر ملا پښه په ټوله بدن یې زغره اغوسته ده په ټوله بدن کې هیڅ ځای نه معلومیږي مګر د غاړې یو طرف یې ښکارو هغه ځای چې د خول او زغرې په مابین کې وو فقط دغه یو حصه لسو نور بدن یې ټوله په اوسپنه پټ دی نو که څوک وغواړي چې وی وهي فقط پر دغه یو ځای به وهي ځکه د وهلو د پاره بل ځای نشته دغه ابي په دغه شکل پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وروختي او ویل محمد چیرې دی کدی ژوندې پاتې سو باید زه وژل سم مسلمانانو ویل یا رسول الله زموږ څخه یو نفر حمله پر وکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا دای ما تر پرېږدي دلته ابو بکر عمر علي ابو طلحه او نور اصحاب کرام موجود دي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي دای ما تر پرېږدي کوم وخت چې ابي ورنږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حارث ابن سمه څخه نیزه واخیسته علي رضی الله تعالی عنہ وایي سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ویني د زائع کېدو په سبب ضعیف شوی وو خو بیا هم نیزه واخیسته او وی شورول په دونه قوت او شدت یې د نیزه شورول چې موږ پر شاذنی ولاړو او بیا و ابي ابن خلف ته مخامخ سو د غاړي هغه ځای په نشان ونیوي چې د خول او زغری په مابین کې وو او بیا یې پر ابي ابن خلف واري وکړ او پر هغه لټ ځای وويشتي ورونو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قوت او نشان وو بیا هم ابي ابن خلف په دغه وشتلو سره پر زخم نسو یو عادي او معمولی زخم بکشي جوړ سو ځکه دغه واري د غاړي پر مابین نو بلکې د غاړي یو طرف یې ونیوي نو دا زخم داسې زخم نو چې څوک دې ځنی مرسي فقط غاړه وروسټل خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د واري د شدت څخه ابي د آس څخه ولوي او څو واره پر مځکه ګیل سو ابي چې راپورته سو زغلی او تشتي دغه ناره وهي قتلني محمد یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجلم او هغه کفارو ته ورغلی چې تر میدان جنگ د باندې سره راټول او ورته وایي محمد ووجلم هغه یې غاړه ورلڅ کړه زخم یې ډېر کوچنی و هغه ورته ویل یا ابي تاسو را چولې دي والله په تاسو نه دي سوي د دې زخم څخه څوک نمري ابي وایي محمد ما ته په مکه کې ویلی و چې زه تا وژنم په والله که پر ما توکي هم به مې ووژني دا خلا د نیزه واري دي سبحان الله دغه کفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هرې خبرې تصدیق کوي او رسالت یې نه مني رښتیا هم ابي ابن خلف د هغه زخم څخه مړ شو ابي الاسود د عروه څخه روایت کوي چې ابي بدغوایی پر قسم رمباړي وهله او ویل به
چې زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس د هغه په اختیار کې دی که دغه زما درد پر ټوله اهل ذل مجاز وي ټوله به مړه سي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ابی د مرګ خبر ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د الله غضب پر هغه چا ډیر شدید سو چې د الله رسول یې ووجني. یعنی د الله جل جلاله قهر او غضب پر هغه چا ډیر زیات دی چې د الله رسول یې په خپل ووجني. واقعا دا الهي قهر او غضب دی چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس وجل کیږي او ابی ابن خلف ملعون په دغه الهي غضب گرفتار شو. تاسو په هیڅ هغه یوازنی شخص چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس په ټول تاریخ او ټول غزاو کې وجل دي هغه دغه ابی ابن خلف دی. د ابی ابن خلف تر وشتلو ورسته نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د غره ولوړي حصے ته وخیږي، خو په مخه یو لوډه بره ورغله چې موږ لاش ورته وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورپورته سو چې ودغه لاش ته وخیږي، خو نسوای ختلای ځکه یو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر ډیر او بل یې دوی زغری اغوستي وي او بل شدید زخمی شوی وو. نو طلحه ابن عبید الله چوخ ورکړه او دغه پر شاه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه لوري د بری ته وختي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوجب طلحه، یعنی طلحه جنت واجب سو. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دغه لاش ته وختي، ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما هم ورسره وختل. په دغه وخت کې غر ورېږدي لکه زلزلہ چې وسی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غر په پښو واه او وی فرمایل اثبت احد فإن عليك نبي وصديق وشهيد، یعنی احد ثابت ودرېږه مرېږه پر تا باندې نبی دی او صدیق دی او شهید، چې د شهید څخه مقصد عمر رضی الله تعالی عنہ دی. بیا نو احد ثابت ودرېدی. اوس نو پات اصحاب کرام د غره سره یو ځای کیږي او غره ته خیږي. میدان جنگ خالی دی. مسلمانانو چې ولید چې بیرغ یې د غره سره دی، دوی هم ټوله هلته سره جمع شو. اوس ټول مسلمانان پر غره سر بیره دي. په دغه وخت کې مشرکانو آخري هجوم پر مسلمانانو وروړي، غواړي چې مسلمانان ختم کړي. که څه هم نور کفار پاشلی تت او پرک دي، خو خالد ابن ولید تر اوسه هغه خپل ټولي یو ځای او منظمه ساتلې ده او ویل د چې د مسلمانانو بیرغ په غره کې دي. نو د غره پر طرف ورهیسو د مسلمانانو بیرغ چې تر اوسه ولاړ دي او د شکست د پاره د بیرغ لویدل حتمی دي. نو خالد غواړي چې خامخا مسلمانانو ته شکست ورکړي. نو دغه مقصد د پاره دی او ابو سفیان د نور سپرو په ملګرتیا د غره و طرف ته ورهیسو، غواړي چې وغره ته ورخیږي، مګر د دوی آسان وغره ته نشي ختلای. نو د غوښته چې وغره ته پیاده ورخیږي او د مسلمانانو قوت او پات سو نفره ختم او فیصله کی. اوس چې خالد او د هغه ملګرو وغره ته د خطلو اراده کړې ده او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو څو لږو ملګرو سره موجود دي، ځکه نور ټول لشکر تشتیدلې دي او ډېر کسان په دغه وخت کې مدینه منورې ته رسیدلي وو او هغه لږ نفر چې پاتې دي هغه ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر غره دي. او دلته خالد خپل حمله وغره ته متوجه کړ. د خالد سره منظم او قوي لشکر ورسره دي او صحابه کرام عدد ډېر لږ دي. نو خود څه نسی کولای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه غشي چې در سره دي ټول راټول کی. اول سعد چیرې دي؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ موجود وو او غشي راټول شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسعد ته و فرمایل ولا یا سعد. سعد رضی الله تعالی عنہ په تعجب وویل څنګه او څوک ولم یا رسول الله دا پر لشکر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ولا یا سعد. سعد هم په غشي وشتلو شروع وکړ. په اول غشي د مشرکانو څخه یو نفر ووشتي، هغه ووجل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ولا یا سعد فداك ابي و امي. په دوهم غشي هم مشرک ووشتي، هغه هم ووجل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل ولا یا سعد. سعد دریم مشرک ووشتي، هغه هم ووجل. د هر غشي په وشتلو یو مشرک وجل کیږي،
کفارو چې دا مړی ولیده پر شا ولاړ ویل دا څه حال دی د هر غشي د وشتلو سره یو نفر وژل کیږي دا خو موږ ټول تبا کیږو نو خالد د خپل لشکره سره پر شا ولاړ مسلمانان د دوی د شر څخه وساتل شو د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د غشو د وشتلو په سبب مسلمانان د مشرکانو د جنگ او شر څخه خلاص وو او پاته مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا را وګرځیدل دغه د خالد حمله د مشرکانو اخرنی حمله و چې پر مسلمانانو یې وکړه څنګه چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هیڅ حال نه دي خبر چې څه ورته پیښه ده خو تقریبا دا یقین وو چې هغه وجل شوی دی ځکه ابن قمعه ویلی و چې هغه ما ووجي نو مشرکان خپل ځایو ته ولاړه او مکه مکرمه ته د تګ آمادګی نیسي مشرکان د خپل سامانو په ټولولو او بارولو مشغول شول او د مشرکانو شذ د مسلمانانو د هغه شهیدانو چې په میدان جنگ کې پراته و د پزو او غوژو په پریکولو مشغوله شوه د شهیدانو نسونه ورسري هند بنت عتبه چې د ابو سفیان شذوه د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ نس ورسري او د هغه عنایه راوکشه غواړي چې ویخوري ځکه دې قسم کړی وو چې د حمزه رضی الله تعالی عنہ عنه بخوري ولی حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه څوک وو چې د بدر په ورځ د دې پلار او اکا وجلی وو اوس چې هند د حمزه رضی الله تعالی عنہ عنه راوکشه غواړي چې ویخوري ویجول هغه ډیره ترخاوه نه سوای تیرولای نو یې برته ټوکړه او بیا یې د حمزه رضی الله تعالی عنہ پزه او غوژنور پریکړه د مشرکانو شذو د شهیدانو د پزو او غوژو څخه د غاړي هارونه او امیلونه جوړ کړل رونو دا قصه نه ده دا عبرت دی اسلام په دغه قسم تر ما او تاره رسیدلی دی کوم وخت چې جنگ پای ته ورسېدی مشرکان د میدان جنگ څخه ووته د مسلمانانو شذې و میدان جنگ ته راغله د ابو جوړ څخه دي او د مسلمانانو وزخمانو ته عبور کوي انس رضی الله تعالی عنہ وای ما عائشه بنت ابي بکر او ام سلیم ولده چې جیه په شارع اخیستی و او د زخمانو په خلو کې عبور توي ولې چې هغه جيبه خالص و بیا بولاړي او جيبه د ابو ډک راوړه د زخمانو په خلو کې به ورته ولې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وای ام سلیت رضی الله تعالی عنها د احد په ورځ مشت د ابو جی راوړه په دغه شذو کې ام ایمن رضی الله تعالی عنها هم و کوم وخت چې ځینې مسلمانان ولیده چې د میدان جنگ څخه تښتي او مدینه منورې ته داخليږي د هغو پر مخانو به خاوري ورپاشلې او ځینو ته به ویل دغه سرخی واخله چې اوه او تر ما تراک او بیا به په تلوار سره میدان جنگ ته ولاړه هلته به زخمیان وبول په دغه وخت کې حبان ابن العرقه په غش ووشتل دغه سړی مشرک دی حبان ابن العرقه دغه مشرک دغه ام ایمن په غش ووشتل دا غزار اسوه او د بدن یو حصه ښکار اسوه دغه د الله دشمن حبان شند خندا ولاړ دا کار ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر سخت تمام سو نو یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته یو غشي ورکی او المشخ نصور رسیدلی نو په دغه غشي وله سعد رضی الله تعالی عنہ هم پر دغه کافر حبان د غشي واری وکي او حبان یې په غاړه کې ووشتي حبان هم غزار سو او بدن یې لڅ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم داسې وخندل چې غاښونه یې ښکار سو او بیا یې وفرمایل سعد دغه شذ بدله او قصاص واخسته نو کوي فکر وکي مسلمانانو دغه واقعات تر نظر وباسي د دیو څخه معانی مقاصد مضامین را وباسي کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غرب په دغه لوړه حصہ کې قرار ونیوي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لاړي او خپل هغه د سرمنې سپر چې ورسره وو د ابو ډکی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي چې ویچ شي څنګه چې ابو بوی درلودي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ابو ونچشه مګر مخ یې د هغه وینو څخه په پریولي چې د پر مخ باندې پرته وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ابو پر سر توې ولې او ویلې
د الله جل جلاله غضب پر هغه چا ډیر شدید دی چې د الله د رسول مخه په وینو ورولړي. سهل رضی الله تعالی عنہ وای په والله زه هغه څوک پیژنم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زخم یې ورپریولی او هغه څوک پیژنم چې اوبه ورته ویلې او په چی سره علاج وسو. وای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور فاطمه رضی الله تعالی عنها زخم ورپریولی او علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ پسپر وبورته ویلې. کوم وخت فاطمه رضی الله تعالی عنها ولید چې اوبه نور هم وینه زیاتوي نو یې د بوریا یو ټوټه وسوځل او په هغه ایروی دغه زخم ډکی بیا نو ویني ودرېد. ورسته محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ خوږه او تازه اوبه راوړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اوبه وچښلې او محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ته د خیر دعا وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښل منځ د هغه زخمو په سبب پناست سره ادا کړ او مسلمانانو هم د صلی الله علیه و آله وسلم ترشا لمنز پناست سره ادا کړ. کوم وخت مشرکان ټول د بیرته تک د پاره تیار او آماده سو، ابو سفیان د څو نورو کفارو سره د غره وې بل لوړی ته وختي او مسلمانانو ته ورنال کړ آیا پتا سي کې محمد ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیان کړ آیا پتا سي کې ابو بکر ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل جواب مور کوي. محترم ورونو، زموږ د بحث پات حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکه کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.